د رمضان دویمه عشره چې دا د مغفرت عشره ده الله تعالی په خیر باندې په موږ باندې راوسته. اول عشره چې دا رحمت او دا دویمه عشره چې دا مغفرت دی. عشره په عربی کې 10 ورځو ته ویل کېږي. په میاشت کې نه 3 عشرې وي. اولنۍ 10 ورځې، بیا دویمه 10 ورځې، بیا درېیمې 10 ورځې. د رمضان اولنۍ 10 ورځې دا د رحمت دی، دویمې 10 ورځې دا د مغفرت دی، او درېیمې 10 ورځې دا د اور نه د نجات دی. د دې وجه بعضې عالمان او صاحبانو دا نقل کړې ده چې دا روژه په اوله کې لکه ګرانه وي، چې د اوله روژه ونیسي که نه. نو تاسو نه خو نه یم خبر، خو زه چې کله هم په عمر کې اوله روژه ماته کم نو زما په سر باندې ډېر زیات سخت درد شي په اول روژه ماتې کې. چې ستاسو هم دی او په اول روژه ماتې باندې زما په سر باندې سخت درد شي، نو چې ګولۍ وخورم دویم هم کله ناکلي، خو دویم اکثر دي او اوله روژه ماتې باندې چې څنګه روژه ماته کم نو په سر باندې مې درد شي. بیا اوله روژه م راته ګرانې، دویمه روژه م راته ګرانې، درېیمه روژه م راته ګرانې. بیا سړی عادت شي دلته راځه، نو دا وخت راتلو دی ولګوه شمشو تورې دلته بله ځای ورکه راځي منله. نو اوله ته په ځل محمد دی خورو. نو اوله دویمه درېیمه ورځ چې کومه راغلي دا لکه ګرانه وي. نو په ګران عبادت باندې الله تعالی ډېر اجر ورکوي. په ګران عبادت الله تعالی ډېر اجر ورکوي. تاسو سوچو کې که دا روژه ټول عمر وه یا یو انسان ټول عمر روژه نیسي، دې ته مونږ صوم الابد ویو. صوم الابد یو صوم الوصال دی او یو صوم الابد دی. صوم الابد دې ته ویل کېږي چې انسان ټول عمر روژه نیسي، همیشه روژه نیسي، صرف د اختر 3 ورځې، د ورکوټ اختر 1 ورځ او د غټ اختر 3 ورځې دا روژه نه نیسي او نور ټول عمر روژه نیسي، نو دې ته صوم الابد وایي. دا شریعت کې جایز دی. صوم الابد همیشه روژه په شریعت کې جایز دی، خو محبوبه نه ده راغلې، ښه نه ده راغلې. یو صوم الوصال دی، فرق دی په مابین د صوم الابد کې او په مابین د صوم الوصال کې فرق دی. صوم الوصال دې ته ویل کېږي 2 تعبیر راځي، بلکې 3 تعبیر د صوم الوصال. فقها او شارحین الحدیث 3 معنی کوي. تعبیر په معنی د معنو سره یو دا چې بالکل نه ماته روژه نه ماته، یو ورځ 2 ورځې 3 ورځې 4 ورځې 5 ورځې روژه نه ماته. نو چې دا یو ورځ 2 ورځې 3 ورځې 4 ورځې روژه نه ماته، نو شریعت کې دې ته ښه کار نه ویل کېږي. اگر چې د بعضې لوی اولیاء الله نه دا نقل شوي، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله یو ورځ 40 ورځې روژه نیولې وه. سبحان الله، هر څه ته خلک نه وایي 40 ورځې روژه یې نیولې. دا هم له اسانه ده 40 ورځې روژه، خو کتابونو لیکلي دي نو موږ یې منلو. حکیم صنایي ورته ویل کېږي. 12 چڼې وي ځان سره. حکیم صنایي په هرات کې افغانستان کې یو ولی الله تیر شوی، نو 12 چڼې د ځان سره وړې وي او 12 کاله چیلې کړې وه. یو چڼې راخېجولې وه او 11 چڼې خوړلې وې 12 کاله. اوس موږ بس ویو بس آمنا وصدقنا، نو څوک د اولیاء کرامت خو موږ منو که نه، نو آمنا حضرت ابن عربي صاحب باندې، ابن عربي صاحب د یو بل ولی الله سره د یو نیک سړي سره په جګړه شو. دا بزرګان کله ناکله جګړې کوي، خو ستاسو د جګړو غوندې نه کوي. تاسو ډېر زیات غټ آرامیان یې، دی خفه کېږئ مانه مه. د بزرګانو جګړې د مینې محبت جګړې، د بزرګانو جګړې د مینې محبت جګړې. هغې بغیر دا د مینې محبت جګړه څه شي؟ بغیر د غرض نه، بغیر د غرض نه. یو خو غرضي جګړې که نو پتا مې دي او په ما دي او نه منم او منم یې، دا ډېرې دا د حرامیتوب جګړې دي. دا ډېر خطرناک شي. دې کې د انسان پړه کې نه تیاره راځي، سخت نه تیاره راځي. موږ ټوله ورځ جګړې کوو لکه یو،
خو د دین جګړه کوو، د مسلې جګړه کوو، د حق خبرې جګړه کوو، د کافر سره هم ټول عمر جګړه ده که نه ده؟ وایه که نه ده؟ شیطان سره هم جګړه ده. الله فرمایي چې شیطان ستاسو دشمن دی او تاسو یې دشمن وګرځوئ. زموږ سره دشمن سره خو به جګړه کوې، شیطان سره هم جګړه ده، باطل سره هم جګړه ده، ناکار خلکو سره هم جګړه ده. نو کله ناکله دا بزرګان په خپل منځ کې داسې د مینې محبت جګړې کوي. اگر چې خانه نو حضرت ابن عربي صاحب یو ولی الله تیر شوی دی، یو بل ولی الله ورسره په مقابله کې شو. وایي ته ځان ته ولی الله ویمي؟ وایي زه 40 ورځې به خوراک تم نه کوې او 40 ورځې به خوراک زم نه کوم. مړه وي دا څه خبره راغلې ده؟ وایي یو بل کار کوو. وایي څه؟ وایي ښه ډېره ډوډۍ به خورې، چې څونه یې خوړې شي خوړه، خو 40 ورځې به تم اودس نه ماتې او زه به هم نه ماتوم. هلکو دی درته ووایي که نه؟ ځان یقین دی چې د سهار نه تر د ماښامه پورې خوراک نه شي، خوراک که بند کړې نو هېڅ تکلیف درته نشته. او که چا درته وي چې نه ماسپښین نه پس د ماسخوتنه پورې اودس وساته، موږ سره دا بعضې ملګري ګرځي نوم یې دا عالم بیا رانه خفئ. زه کله ناکله چې د سهار اودس وکړم د ماسخوتن لمونځ پې کومه. ګورې د نظره مې نه کوې، ګورې ماشاءالله، خو د نظره مې نه کوې. عام روټین مې دا دی چې د ماسپښین لمونځ وکړم اودس وکړم، نو دا نه چې بس سیده د ماسخوتن لمونځ وکړم نو کړي شو چې بس اودس مات کړم. نه زه 10 11 کله ناکله 12 ته عام معمول دی چې دا زه رسوم د ماسپښین اودس. کله داسې مه کوم چې کله ویده کېږم نه او سهار اودس وکړم نو ماسخوتن لمونځ پرې وکړم او موږ سره دي کړوچ کړوچ کړوچ. هلکه د مسلمان زویه ګپ ته نه لګ چې مونږ کېنو بس دوی به اودس کوي. چې مونږ کېنو زه اکثر زه غوسه شم. نو چې غوسه شم نو دې کې هم ډېرې غټې غټې نمونې دي، ډېرې غټې غټې نمونې په معنا د دې سره عجایب او غرایب خلک وي. نو دې کال دا دریم کال دی، دې نه مخکې به ما سره یو سړی ګرځېده، هغه اوس ما سره نه ګرځي. د دې سبحان الله نه بیا تپوس وکړې به درته ووایي. نو هغه یو خبره مشهوره کړه. هغه خبره داسې وه چې زه دا خوراک لږ تیز کوم، نو ما به در 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 چیوس کړی، نو دوی به یو بل ته کتل او را کتل، نو ما به در چیوس کړی، نو دوی به پیالې نیمه څکلې وه چې ما به وایي پاسېږې، ځکه پروګرامونه به او یو به هر وخت به بې اودس وم، هر وخت به بې اودس وم. نو زه چې به په جمع ودرېدم او دوی به اودس له ورته، نو ما به مونځ خلاص کړی و ګاډي ته به ختمه، نو بیا به د دوی په سر باندې جنجال و. نو دوی وی چې مفتي صاحب سره ګرځي نو یو به پیالې په نیمه کې پرېږدي او یو به بې اودسه لمونځونه کوي. ما ویې د ظالم زاورو تاسو خو ځان له افتاب خان جوړ کړه، افتاب خان یو ځل بې اودسه جنازه کړې وه. ګورې نو خبره مې تاسو ته دا کوله، ذاکر رحمانه په جنجال کې مبتلا. نو که تاسو ته چې ووایي چې 3 ورځې خوراک ونه کړې که نه نو ګزاره به وکړي. خو که چا راته ووایي چې هلکه ګورې اودس به نه ماتې، نو دا کیسه لکه ګرانه راغلې ده. نو صوم الابد دې ته ویل کېږي چې سړی مسلسل روجې ونیسي، خو صوم الوصال دې ته ویل کېږي چې سړی بالکل خوراک ونه کړي. یو ورځ 3 ورځې 4 ورځې 5 ورځې تر د 6 ورځو پورې. ما یو تحقیق شروع کړی، اوس علمي خبرې ته لاړم چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څونه صوم الوصال نقل دی، یعنی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په خپله صوم الوصال کو. عجیبه خبره ده. حضور صلی الله علیه وسلم چې د کوم شي نه منې کوله چې مې کوې هغه کار یې په خپله باندې کو. نو اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم راله، صحابه راله، ویې د الله پیغمبره ته په خپله باندې صوم الوصال کې، ته په خپله باندې مسلسل روجې نیسې او په منځ کې نه ماتې یا هسې لږه غونتې ماته کې او سم خوراک نه کې. او موږ ته ویې چې مه نیسه. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو عجیبه جواب ورکړه، ایکم مثلي، تاسو کې کوم یو زما په مثل باندې راغلی دی، زما په شانتې څوک تاسو کې راغلی دی. نو د هغه بدعقیده خلکو خبره لاړه ختمه شوه چې وی پیغمبر زمونږ په شان راغلی دی. څوک پیغمبر؟ ای ته خدای دې دا کجې خوله دې نو کشن اسقا د نسوارو ډکه مردار اسقا پټیه، پیغمبر ستا شانتې راغلی، پیغمبر زما شانتې نه. دا بدعقیدې سړي نه خفه کېږئ مه، د ده د خولې نه کله ناکله د ګن خبرې راوځي. عمر ویلی دي، ابوبکر ویلی دي، بخاري وایي. او چې خراب سړی وي نو د هغه نوم
په صاحب سره د یو مولا تقریر مې اورېده وایي عمر ویلی دي ابوبکر داسې علي داسې عثمان داسې او وی غامیدي صاحب داسې وایي څه غامیدي صاحب غامیدي د دنیا میړو وی غامیدي صاحب داسې وایي غامیدي د د پاسه یو غټه رامي دی پرې پاکستان کې تاسو نه پیژنئ کاش چې تاسو لږ پیدا کاش بلالیا لږ پیدا دا غامیدي د ډېر غټ شیطانانو غټ شیطان دی نو ما تقریر اورېده نو دا ټول یې لګیا که عمر دا وایي علي دا وایي عثمان دا وایي غامیدي صاحب دا وایي ما وایي چینجې دی راکې کی دوایه رستې نه کې چې ته عمر ته رضي الله عنه نه وې ته ابوبکر ته رضي الله عنه نه وې هغه خبث ظاهره هغه خباثت ظاهره او چې کوم دنیا میړه دي د هغه ته څه شی نه غامیدي صاحب وایي ته خدای دې د غامیدي صاحب سره تباه برباد کړه غامیدي صاحب نه غامیدي ګمراه جهلمی ورته ویل کېږي جهلمي ورته ویل کېږي که غورم ده حیران بشئ جهلمي ګمراه غامیدي ګمراه د ګمراهانو ډلې راغلي وي نو خبره مې دا کوله حضور صلی الله علیه وسلم ته ایکم مثلي کوم یو کې تاسو زما په مثل راغلي زما په شان کې راغلي د دې نه دا پته ولګېده چې هر هغه سړی چې هغه په خولې کې غلط الفاظ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته استعمالي زما په شان ما په خپله اورېدلي د مولیانو زمونږ په شانته انسان دی که نه زمونږ په شانته انسان ستا شان انسان نه دی ستا په شانته داسې انسان دی ته څه د قاذوراتو بوجۍ راغلی ستا شان انسان راغلی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلی ترین او احسن ترین او بهترین درجه راغلی ده او ته وایې زما په شان دا خبره دې له خولې نه څنګه روځي زه ته ورشه زه به ستا دا نرتوب وګورم او ته د یو غټ پوجي افسر په شان ته وایې ته خو زما په شان ته یې که نه ولې پرې کرسۍ ناست ته خو زما په شان ته دا وردي دې ولې اچولې ده دونه څپېړې به درې درکړي چې د غوالو حل به دې نه معلوم خو څه کې نو حضور صلی الله علیه وسلم وایي ایکم مثلي تاسو کې کوم زما په شان ته راغلی دی مال الله تعالی خوراک راکوي او مال الله تعالی څښاک راکوي تاسو ته پته ده د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره خوراک کړی دی دا مې درته چېرته ویلي دي که نه م دې ویلي مې ویلي تاسو یو خو فقها لیکي دا خالص غنم خوړل دا د شریعت په نگاه کې بهترین شی نه دی راغلی ګوره تاسو زموږ الفاظو ته لږ سوچ کوئ مونږ داسې د احتیاط والا الفاظ ویو تاسو د هغې نه دونه غلطه مسله والی چې ناروی ما ووی چې خالص د غنمو اوړه استعمالول دا شریعت کې محبوب کار نه دی بهترین کار نه دی دې کې به لږه غونته ګډه د اوربشو کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په غنمو کې د اوربشو ګډه کول خو ما دا نه دی ویلی چې ناروا دی ما چېرته په عمر کې په غنمو کې د اوربشه ګډه نه ده کړې هسې ومې ویله د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه به خو نه یې کړې د اوربشو ډوډۍ مې خوړلې ده خو ما د اوربشو د غنمو په منځ کې ګډه نه ده کړې چې ګډه کې استعمالې حال لري شرعي تشریح کړې ده په دې باندې دا د سننو یو کتاب دی د سنتونو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به غنم د غنمو اوړه او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د اوربشو اوړه مکس کړو بیا به استعمال بل چاڼ به هم نه کوو دا یو ناشنا خبره ده ګور حضرت عایشه صاحب یو غلامه داسې ناسته غلام په معنا د عامې سره زه یې څه ترجمه کوم مریانه حضرت عایشه صاحب خاندي ویې دې ته وګوره دې ته وګوره دا کمې جامې چې دا اغوندي وي په دې خفه ده خو چې دې دا کمې جامې اغوستلي دي دا به زمونږ په وخت کې ناویانو اچولي نو ناوې خو ښه جامې اچوي که نه دا ویو ګورې دې جینۍ ته ویو ګورې دې چې کمې جامې اچولي دي دا په دې جامو خفه ده او دې چې کمې جامې اچولي دي دا به زمونږ په وخت کې ناویانو اچولي او دا چې کومه ډوډۍ خوري او کوم اوړه استعمالوي دا مونږ چېرته نو لیدلي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چاند شده چاند کړي اوړه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي خوړل ځکه یو خو غریبتیا راغلی وه یو دا غلبېلې ملبېلې خو نه دی راغلی نو چاند کړي اوړه ده اوس ګورې دونه وی چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاند کړي اوړه نه دي خوړلي نو چاند کړي اوړه خوراک ناروا دي ښه مزیدار بالکل جایز دی دونه وی ګورې ښځې هسې نه د کاره ونه باسئ ګورې
چې ټوله ورځ چوکۍ راوالی چې نه به یې چڼوی مږې به پکې غول کړي وي هسې خبره کوم چرمخکۍ به پکې ګرځېدلي راګرځېدلي هسې به پکې صبوره راغلي وي نو چڼکړي اوړه استعمالول بالکل جایز دي خو دا دی چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې اوړه به یې نه چڼول او نن سبا یو عجیبه کار عبدالوهاب شعراني یو ولي الله دی او د دې ولي یو ناشنا شان هغه وایي دا څه چې شریعت دی دا به په آخره کې حقیقت کېږي دې نقطې ته سوچ کوئ دا څه چې شریعت دی دا به په آخره کې چې زمانه تیریږي حقیقت په معنا د دې سره د دې فایدې به ښکاره کېږي همدغه شان تاسو ته پته ده نن سبا ډاکټران څه شي وایي یاره وایي اوړه مه چڼوئ او خورئ یې تاسو د دې نه خبر کړه اوړه مه چڼوئ لکه دا دې اورېدلی د ذاکر رحمانه کنه څه وایي اوړه مه چڼوئ وایي سره د دې غټې بوسو یې خورئ ځکه چې سره د غټو بوسو یې خورئ نو کولیسټرول ورباندې نه راځي هلکه وایي چې ډېر زیات ډپریشن د باندې راشي نو په مخ اوبه واچوه نو په مخ اوبه ولې اچوم نو ښه مزېدار چاغدام ولې نه کوم هلکه وایي ماسک استعمالوه زموږ د پاکستان کې چې نا کرونا راله که نه نو دا چا چې په عمر کې پرده نه وه کړې د دې په دې خولې چې به مې ماسک ولید نو ما وایي چې د سوک راوالم او ستا د غاښونه مات کړم زه چوچوکه کړم دا موتړي چې به مې ولیدې که نه دا چا چې د پردې خلاف تحریکونه به چلول ته د غر ګپې نه لګوم تا زما په خبرو پورې خان دی دا به چې د پاکستان کې د پردې خلاف چا تحریک چلو مولا وایي چې مخ پټ کو مولا وایي سر پټ کو مولا خو خدای دې غر که کم مولا نه وایي مولا خو وایي چې ښه نه تا وګورم چې ستوری کو سپینی مولا پر زړه سخته ده چې تا ته څادر پسل د مولا اړه خو چې کله خفه شو نه په خپله صدر بازار ته لاړ شي خپلو سترګې سړولو دپاره تا ته وایي چې سر باندې پټو هسې داسې نه خو نه ده ولې ته قاریانو داسې نه خو نه ده مونږ چې وایي خدای دې ځان له هغه ځای کې غر کړه چې کوم ځای کې د غر کې ټکي اوبه نه خو دا د الله حکم دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی نو دوی به راولګېدې په اسلام آباد کې یو مارچ و هغې کې پردې هغې کې لوپټې سوځولې زموږ په پاکستان کې یو ښځه وه عاصمه جهانګیر نوم ورته وي نوم ځان سره یاد سات یو وکیله وه عاصمه جهانګیر وکیله وه د پاکستان د ټولو وکیلانو صدره وه زه په دې قصه باندې حیران شم که نه د پاکستان د ټولو وکیلانو مشره وه د ټولو وکیلانو مشره او هغې به په پردې پورې او هغې به په دین پورې او هغې به په مولا پورې یاره دغه پرېږده قسم په الله ما په دې غوږونو داسې خراب الفاظ د هغې اورېدلي دي چې زه تاسو ته ویلی نه شم چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې هغې خبرې کولې تاسو دې کې نه اسلام درک څه شی ټول عمر یې په سرتوره تېر کړي وي ذاکر رحمانه ټول عمر یې په سرتوره تېر کړي وي او چې قبر ته یې ښکته کوي نو وی صادر پې واچوي صادر خلک په ښځو اچوي په خرو نه اچوي خوراک چې کاندې ته ښکته کوي ویې غورځوه خدای دې څلورو باندې اوچته کا تا باندې زه صادر اچوم او دوی یې څه چل کړي وي صادر پې واچوي صادر ایچو صادر به هغه کسې ته اچوي چې چا خپله حیا او پرده ساتلي وي نو صادر ورته واچوه صادر هغه کسې ته واچوه چې د حضرت فاطمې غوندې زنانه وي چې خاوند ته وایي ګورې چې زما پلو چا نه دي لیدلي په ما باندې ډولی کېده په ما صادر واچوه چې زما دا پلو څوک ویني دغه زنانه ته سره خبره مې دا کوله چې د پردې متعلق بعضو خلکو ډېر خراب الفاظ ما په دې خپلو غوږونو اورېدلي دي ګورې ښه چې دا ماسک پې واچو نو ما ته به د الله دا قانون یاد شو چې تا ته الله ویلي دي چې مخ پټ که خو رمونې مخ ته نه پټاو خو چې اوس ته کرونا ولګېده نو یو تل یم دلته یو اجلاس و نو یو سړی ناست و نو دا پوز یې هم پټه کړې وه نو هغه دستانې په هغه ورځو کې راغلې وې دا هېڅ نه وګورې بس یو وه دا کرونا مرونه نه دې ته به مونږ په پخوا زمانه کې پوښلې وي څه به ماته وي پوښلې تاسو چاته د زړو نیاګانو نه اورېدلي دي څه پوښلې دا پوښلې وه ټوخې به زوړ شو خلکو به ته پوښلې وي نو مکه پوښلې وه خو جناسې مې راووتل کرونا داسې ښه ځوانه داسې ښه خلک خدای ګو په شیرپو کې یو میا صاحب زموږ د دې نور خان نه تپوس وکړه د عزت والا میا صاحب و زه دونه اوسه پورې خفه یم په هغه باندې او هغه را روان کړی و ته به وایې چې
الله دې خیر کې چرته ابو جهل یا مردار مړه او پوج او پولیس ته مخ کې را روان او هغه سره ګاډي ته مخ کې را روان مونږ په ګاډي کې روان وو زموږ دا ګاډي همداسې اخوا وي چې شبه چې اخوا شي او هغه سپرنګانې ورسره غریبې لکه د مردار یې راواغست او رشته دارانو ته یې پرې نه ښود او قبر ته یې ور واچو هغه مرچ چې موړي ما وي یا الله پاک ته خو لږ چپ شه کنه ما پرېږده تکلیف ده که نه یو دغه بلو زموږ یو صاحبزاده هغه یاره وروره چې ما دا ولیدل ما وي یا الله پاکه د دې شرم والا پرزون په امان کې الله پاک وسه خو چې همدقه کرونا وه نو خولې د باندې پټک لک ورې بیا به یې خولې ته اچولې او نن سبا شوی هلکه وایي چارهدام کوله چارهدام د وجې نه دې څه کمیږي بلډ پریشر کمیږي سمیږي شریعت کې راځي خبره مې دا د عبدالوهاب الشعراني نه جوړه کړې څه خبره وه هغه دا شریعت په آخر کې حقیقت کیږي حقیقت دا دی چې دا به ټول شریعت دا به ښکاره کیږي چې په دې کې سر خبره ده څه سر دی زموږ دې زړو مولیانو کې په دې کې یو دوه درې مولیان تېر شوي دي اگر چې دا مولیان پرې نه پوهېږي یو امام غزالي صاحب په دې کې ډېر لوی عالم دی دې ته مونږ اسرار وي اسرار پېژنئ اسرار دې ته وایي چې دا د سهار مونځ 2 رکعته ولې دی د سهار مونځ پکار و چې 4 رکعته وي تاسو به وایئ ولې ځکه د سهار خو تاسو خو دمه راپاسئ که نه نو چې دمه راپاسئ نو چې مونځ 4 رکعته او 4 رکعته او ماسپښین کې دا دی د دفتر نه روزي مازدیګر کې د دفتر نه روزي او 4 رکعته پکار دي چې دې وخت کې 2 رکعته راغلي وي خو ستا ته امام غزالي صاحب ښایي چې دا ولې 2 رکعته دي په سهار کې ولې د 4 رکعته یو په دې کې امام غزالي صاحب ډېر اعلی سړی یو ابن عربي اوس بادشاه دی نو د علومو بادشاه دی مولیان پې نه پوهېږي او د علومو بادشاه امام محی الدین ابن عربي محی الدین ابن عربي صاحب لوی ولی الله او لوی عارف او لوی د برکاتو خاوند تر دې حده پورې قبر یې نو دې ته سوچ کوه که نه دې نام یې ته چېرته ویلي دي که حضرت ګوړلي مهر علي شاه صاحب لیکلي دي مهر علي شاه صاحب لوی ولی الله وی د قبر رک شو د محی الدین قبر رک شو د ابن عربي قبر دمشق کې چې کله تاتاریانو حمله وکړه نو قبرونه روان شو تاتاریانو چې کله حمله وکړه د امام ابو حنیفه قبر هم روان شو الله دې خیر کړي د شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب قبر تاتاریانو روان کړ د ابن عربي قبر دا تاتاریانو روان کړو نو چې روان شو نو د یو شعر ویلو اذا دخل السین فی الشین ظهر قبر محی الدین پیفه نشوه اذا دخل السین فی الشین ظهر قبر محی الدین کله چې سین په شین کې داخل شي نو د ابن عربي قبر به ظاهر شي خلکو به داسې قصه ده سین به په شین کې څنګه داخلیږي زما دې نقطې ته سوچ کړه سین چې کله شین کې داخل شي نو قبر به د محی الدین ظاهر شي د شو چې د عثمانیانو یو بادشاه سلطان سلیمان قانوني ورته ویل کېږي او سلطان سلیمان قانوني په شام باندې حمله وکړه او شام یې فتح کړ او چې شام یې څنګه فتح کړ نو د فتح سره 2 خبرې وکړې الوی یو د به مخکې د پلارانو سره محی الدین ابن عربي صاحب وخت تېر کړی نو ویلی د محی الدین ابن عربي صاحب قبر کم ځای کړي خلکو ته موږ ته خو پته نه لګي یو زوړ عالم ورته راغی وي دا د محی الدین ابن عربي قبر دی نو خلک بیا پېښ شو په دې شعر باندې اذا دخل السین فی الشین کله چې سین یعنی سلطان سلیم قانوني دخل فی الشین دخل فی الشام په شام کې چې کله داخل شي ظهر قبر محی الدین نو قبر به د محی الدین ظاهر شي خو دا د اولیاو خبرې او د اولیاو دا بعضې خبرې چې مولیانو تاو کې د دوی دا ججورې داسې را پړسولي وي دا اولیاو دا بزرګان دا اولیاء دا بزرگانو ځان له شان دی الله بیا شروع کېږم خو ځان له شان دی اولیاء را هست قدرت اسئله تیر جستا باز کردن از زیرا په هغې کې هغې دویم امام چې اسرار ظاهري د شریعت اسرار ظاهري هغه امام ابن عربي صاحب یو ناشنا کتاب دی د کتاب نوم ځان سره یاد ساتئ مولا فتوحات مکیه ورته ویل کېږي نوم دې چېرته اورېدلی دی که نه او دویم نمبر کتاب فصوص الحکم چې تقریبا د هغې ما سره 15 شرح برابر شو او داسې کتاب دی
چې د فتوحات او د فصوص الحکم متعلق په حضرت شاه صاحب کشمیری صاحب وي یو به د ګولډ صاحب یادو حضرت مهردی شاه صاحب وی په ټول بر صغیر پاک و هند کې یو دی پیږي په فصوص الحکم باندې یو به ځان ته ګوتونی ولې چې زه پیږم په فصوص الحکم باندې او په اردو کې قسم دې کچرتا د مولیان صاحبان ګپ ته تن لګم سره زما زب په کې ځانم معلوم خیر دی خو ګوري په اردو عبارات باندې نه پیږي چې دا لکه دا بوس چې دا خبره ظاهره شوی نه و چې اذا دخل السين بشين نو په دې څوک څه پیدا دا څه اشیاء دي اذا دا د بسم الله الرحمن الرحیم دغه تنظم خدا بسم الله الرحمن الرحیم او ظهر الفساد في البر والبحر د دین د مهدی علیه السلام او د دجال او د یاجوج او د ماجوج ټول واقعیات ریست اذا ظهر الفساد في البحر والبر في البحر دا چې ابجد تواړي او چې سنت نه روباسي نو په دغه کال به یاجوج روزي خو وای امانتانه او په دغه کال به دجال روزي او په دغه کال به بیا د دجال د مقابلې لپاره مهدی علیه السلام روزي خدا دې بزرګانو د علم الاعداد او د علم الابجد نه ریستلي یقینیات نه دي ګوري دا قصې یاد ساته یقیني دوه سیدونه دي زه منم او تاسو به منئ او تاسو پلار به منئ قرآن او حدیث بس یقیني بس دوه سیدونه قرآن او حدیث نو ټول ظنیات دي که فقه ده که کلام ده که صرف ده خو ظنیات دي خو د چا د خولې ظنیات دي د امام ابو حنیفه د امام شافعي صاحب د خولې ظنیات دي زه دې مثال لته سره نور ټولې ټوټکي دي ټوټکې پیژنې علاجونه دي خو یو اوس بالفرض اسماعیل استاد راته وایي چې د دې بیمارۍ علاج دی او یو د ډبګرۍ ډاکټر راته وایي چې علاج دی زما په دې خبرو پوهېږي نو د اسماعیل استاد او زما په علاجونو کې خطا راتلی شو د ډبګرۍ د ډاکټر په علاج کې هم خطا راتلی شو خو زما د دې نه خو قوي دی که نه ته پوهېږې نو دوه څیزونه دي چې هغې کې غلطۍ چې ثابت دي هغې کې غلطۍ د هغې رد د چا پلار نشي کولی یو قرآن دی یو حدیث او د علماو د امامانو دا ټول اقوال چې نه راجم کړي نو دا په مثل د علاجونو دي د څه دي خو علاج بویه علاج خوله بویه یو خوله وي هسې عامه خوله راغلي وي یو خوله د امام ابو حنیفه یو خوله وي یو خوله د امام شافعي او یو خوله وي یو خوله د امام بخاري او یو خوله وي یو خوله د امام محمد صاحب او د امام ابو یوسف صاحب نو خوله بویا نو دوه څیزونه دي نور دا ټول قطعیات او ظنیات قطعیات او یقینیات نه دي خو ما درته وایي چې د ډېرو لویو خلکو خبرې راغلي دي خبره مې بهر درېیم نمبر کس چې دا ذکر کوي نن سبا یو شاه صاحب دی ابن عجیبه ورته ویل کېږي نوم یې ابن عجیبه دی ښه ما سره یو تفسیر پروت یو کتاب یې لیکلی دی اسرار الشریعه د اسرار الشریعه په نوم باندې دغه ښیي د شریعت ته رموز ښیي اگر چې رموز په شریعت کې اسم نه دي ګورئ که موږ ته دوی ووایو کو نه وایي موږ روژه نیسو ریسو که نه نیسو که موږ ته دوی ووایو کو نه وایي چې مونځ کې دا چل دی او اودس کې دا چل دی او مسواک کې دا چل دی موږ یې کوو موږ یې د دې اسرارو د وجې نه کوو موږ یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول د وجې نه کوو دا خبرې به یاد ساتئ خو اسرار یو علم دی او په دې علم کې غټ عالم څوک دی امام غزالی محی الدین ابن عربي حضرت شاه صاحب او امام ابن عجیبه نه هغوی بیا د صوم او د دې ټولو عبادتونو اسرار ښودلي دي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه یا الله رحم وکړي کرم دا ملګری را سره ناستو مې سخت کال زه د روژه ماتې په خوند باندې پوه نه شو نو ما ته وایي چې ولې پوه نه شوې ما چې څنګه اوله نوڼی په خوله کېدم نو قسم په الله باندې ما ته د فلسطین مسلمانان یاد شي دا راته زه دړه خبره او یو نیمه میاشت شوی چې زما داړه قلبا خفه دی څه شی دی خبرې کوو خاندو را خاندو خو زړه مې دننه قلبا خفه دی او دا زړه مې دننه قلبا ځکه خفه دی چې د دې مسلمانانو دې دلتوب ته وګورم که نه او د دې مسلمانانو بادشاهانو د کفر ته وګورم او د دې د بېغیرتوب ته وګورم او د دې د دلتوب ته وګورم او د دوستوب ته وګورم نو ځان راته ډېر زیات بدې ښکاري شي قسم دې په الله باندې که چېرته لاره ګودره برابرېده او مونږ نو تلې نو ډېره زیاته د بېغیرتۍ او د بېایمانۍ خبره به راغلې وي که نه خو د فلسطین د مسلمانانو متعلق زمونږ د امت ډېره زیاته بزدلي او ډېر زیات دلتوب یې وکړه داسې دلتوب
او داسې بزدلي زما د امت نه په دماغو کې نو چې د امت په دونه لوی بزدلي او دلتوب وکړي لکه څنګه چې دې واقعه کې وکړي. بس الله دې خیر کړي او الله تعالی دې فلسطین د مسلمانانو په خپله باندې امداد وکړي. الله تعالی دې په خپله امداد وکړي. که زما او ستا او د پاکستان او د امریکې که د پاکستان او د سعودي او د مصر امداد ته کېناستل نو دا د غیر الله امداد دی، هېڅ پې اندوله نه ورکوي. اگر چې امداد ضروری دی د هغه مسلمانانو خو الله دې خپل امداد وکړي او الله تعالی دې په خپله باندې مرسته وکړي او الله دې په خپل امداد وکړي او دشمن دې الله تعالی هلاک تباه برباد. یا الله تعالی د دې رمضان په خاطر باندې د فلسطین د مسلمانانو امداد وکړي. یا الله پاک د دې رمضان په خاطر باندې اسرائیل تباه برباد کړي. یا الله یهودیان تباه برباد کړي. یا الله د مسلمانانو امداد وکړي. یا الله په موږ باندې صحیح مسلمانان بادشاهان راولي. یا الله تعالی په موږ باندې د شریعت او د اسلام او د پښتو او د غیرت والے مسلمانان بادشاهان راوړي. دا دلګان دا بې غیرته زموږ د سرونو نه یا الله تعالی لر کې هر ځای کې چې هر ځای کې که مصر او که پاکستان کې یا الله زموږ د سرونو لر کې د دې قوم او د دې وطن او د اسلام مخلص خلک یا الله تعالی په موږ باندې راولي چې په مسلمانانو باندې خوږیږي، هغه په اسلام خوږیږي، یا په دې وطن او په دې امت باندې خوږیږي. یا الله پاک یا الله بیمارون هم په امان کې وساتي، تکلیفونو هم په امان کې وساتي، جنجالونو هم په امان کې وساتي. د دوه جهانو خیر مونږ ټول لراکي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.